د عامه روغتیا وزارت له دیوالونو نه د اسلام د سپېڅلي دین کلمې او شعارونو لرې کول او د هغې بیا رنګول د ځینو خواله رسنیو لخوا داسې شایعات خپاره شوي وو چې ګوندې یاد شعارونه یې د کومې سیاسي موخې په تړاو پاک کړي دي او د خلکو ذهنونو ته یې رنګارنګ پوښتنې پارولې وې. د دغه وزارت د ویان په خبره د عامې روغتیا او آریانا څلورلارې د نښلېدونکي سړک د بیرته پرانیستو په موخه د امریکا سفارت هغه دیوال هم لرې کړی شوی چې د شهادت کلمه پرې لیکل شوې وه. زموږ موخه همدا وله چې وکولی شو د خپل وزارت داخلي انګړ او د هغه ترڅنګ بهر چې کوم دیوالونه دي هغه د ژمي په تېرېدو سره اکثریت د واورې یا هم د ورښتونو له کبله هغه رنګونه چې کوم وي یا هم د دیواله کومه ښکلا دغه ختمه شوې وي. نو د همدې لپاره دا هر کال یوازې سږ کال نه ده، البته تېر کال هم شوي د هغه څخه وړاندې په 1402 کال کې هم ترسره شوي دي. موږ هغه دیوالونه رنګوو، د هغه څخه وروسته بیا شعارونه نوي پرې باندې لیکل کېږي. د عامې روغتیا وزارت پر دیوالونو د اسلامي امارت د بریاو په تړاو کلمه او شعارونه لیکل شوي وو چې کابل ته د امریکایي پلاوي د رارسېدو سره هم مهاله پاکېدلې پردي پالو ته یوه نوې موضوع جوړه شوې وه تر څو خلکو ته د وطن پرمختګونه غلط تعبیر کړي. هیات چې د تېره ورځ کابل ته راغلی و او دغه کار د هود په میاشت کې په لومړیو ورځو کې پیل شوی و چې د هیات سره هیڅ کوم ربط نه لري. البته زموږ موخه همدا وله چې وکولی شو د خپل وزارت داخلي انګړ او د هغه ترڅنګ بهر چې کوم دیوالونه دي هغه د ژمي په تېرېدو سره اکثریت د واورې یا هم د ورښتونو له کبله هغه رنګونه چې کوم وي یا هم د دیواله کومه ښکلا دغه ختمه شوې وي. نو د همدې لپاره دا هر کال یوازې سږ کال نه ده، البته تېر کال هم شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وایي چې یاد پلاوی تېره ورځ راغلی و خو دغه کار د کب د میاشتې په لومړیو کې پیل شوی و چې د پلاوي له راتګ سره هیڅ تړاو نه لري. نوموړي د دې موخې د وزارت داخلي انګړ او د بهرني دیوالونو د ښکلا بیا رغول یاد کړي دي. له نیکه مرغه د هود په میاشت کې موږ د خپل وزارت څومره چې رغنیزې چارې وي یا هم د هغه دیوالونو یا د هغه ځایونو چې هغلته ترمیم ته اړتیا وله په هغه باندې کار پیل کړ. د هود په میاشت کې د عامې روغتیا وزارت په داخل انګړ کې همدارنګه د وزارت بهرني چې کوم دیوالونه دي د هغه د ترمیم او د همدارنګه د رنګمالۍ چارې پیل شوې. په دغه دیوال باندې ځینې شعارونه چې مخکې د اطلاعات کلتور وزارت په همغږۍ سره لیکل شوي ول موقتا د دې لپاره چې دغه دیوال رنګ شي او د سر څخه پې شعارونه ولیکل شي دا پاک شوي دي. البته کله چې رنګ تکمیل شي دغه څخه وروسته به انشاءالله په دغه باندې بیا هم هغه شعارونه لیکل کېږي چې د اطلاعات کلتور وزارت سره په همغږۍ باندې وي. د کابل ځینې اوسیدونکي په دې اړه وایي شاوخوا 4 میاشتې مخکې دغه سړک بیرته وصل شوی دی او څه باندې 1 میاشت کېږي چې د رنګ چارې روانې دي. همداراز خلک دې ته ورته تغییراتو او نوښتونو ته خوښي څرګندوي. وصل شدن دروازه تقریبا 3-4 ماه میشه. بسیار کار نیک شد که دروازه وصل شد. دیگه رنگمالی هم تقریبا 1 ماه میشه که اینجا ادامه داره. چې دغه دیوال خلاص کو د دیوال په ځای باندې دروازه کېښودل او د زمونږ ښاروالو دپاره د رفت آمد یوه لویه لاره پرانیستل. دغه راز د مهمو ځایونو پر دیوالونو د شعارونو لیکل او د سړکونو او څلورلارو د نومونو بدلول څه نوی عمل نه دی او نه کومه غیر عادي کړنه ده، بلکې د وخت په تېرېدو تغییرات مومي او ټولنې ته پکې نوی پیغام وړاندې کیږي.